یو چینایي شرکت په ښه قیمت او لوړ کیفیت د کانونو استخراج ته چمتووالی ښودلی دی. د چارو ادارې د عمومي ریاست له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د کانونو د استخراج په برخه کې د یوه خصوصي چینایي شرکت مسؤلینو د چارو ادارې له رئیس سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د کانونو پر استخراج او وضعیت خبرې شوې دي. د دغه چینایي شرکت مسؤلینو ویلي چې دوی په افغانستان کې د کانونو استخراج ته تیار دي او په خبره یې مسلکي کارکوونکي او پیاوړي ټیمونه لري چې کولی شي د افغانستان کانونه په مناسبه بیه او لوړ کیفیت استخراج کړي. د چارو ادارې مسؤلینو دغه شرکت ته ویلي چې دوی د بهرنیو پانګوالو پانګونې ته ښه راغلاست وایي، خو دغه شرکت کولی شي خپلې طرحې په لیکنې بڼه له افغان لوري سره شریکې کړي او دوی به یې له وزارتونو او نورو ادارو سره شریکې کړي چې تر هغه وروسته به یې په اړه پریکړه کیږي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره افغان ټایمز چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظریات خو راسره په کومنټ کې شریک کړئ.